السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمیسي چینل. دوستانو، نن د زکام باره کښې خبره کوو چې څنګه د زکام له تکلیف څخه ځان خلاص کړو. که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که نوي دوستان یاست نو سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، زکام کښې اکثره وخت ستوني خراب سي، تر پزه اوبه بهیږي او د سر درد وي. دوستانو، زما سره 3 قسم ګولۍ موجود دي. ټیبلټ پینډال، یو ګولۍ سهار، یوه غرمه، یوه ماخستن له خوراک وروسته، او کیپسول ایماکسیل فورټ، یو کیپسول سهار، یو غرمه، یو ماخستن له خوراک وروسته، او ټیبلټ ټي ډي، دا به یوه ګولۍ د شپې خورئ. او که دغه ګولۍ نه وي نو ټیبلټ ریجکس 10 mg واخلئ، یوه ګولۍ د شپې خورئ. انشاءالله دوستانو چې هر قسم زکام وي له تکلیفه به یې خلاص شي. امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ له نورو دوستانو سره.